جلال آباد ښار څلورمې ناحیې زوړ ښار سیمه کې د یوې ودانۍ چارې چې پکې سټورونه د ښار لپاره تشنابونه او رهایشي کورونه شامل دي پیل شوې د جلال آباد ښاروالۍ تخنیکي او سکتوري چارو رئیس وایي دغه ودانۍ د 12 میلیون افغانۍ په لګښت دریو پوړونو کې جوړیږي چې لومړی پوړ به سټورونه دویم پوړ به 28 تشنابونه او دریم هغه به رهایشي کورونه وي کې تقریبا اول منزل تکاو ده چې د کې بونه د سټور او ذخیرې استفاده ورنه کې دوهم منزل چې د تشنابونه دي چې تقریبا 28 تشنابونه پکې شامل دي دریم منزل نه به ان شاء الله رهایشي استفاده کیږي پروژې کارونه به د روان کال تر اخره پورې دا پته ورسیږي ټول بودیجه 12 میلیون افغانۍ ده چې د ښاروالۍ له داخلي عواید څخه ورکول کیږي نو ان شاء الله ټول ولسته عام خلکو ته دا اطمینان ورکو چې دغه پروژې ښاروالۍ په ښه شکل او ښه کیفیت سره په خپل وخت زمان سره ترسره کوي او ګډ اخیستنې ته به سپاري د څلورمې ناحیې اوسیدونکي وایي زوړ ښار ځمکه څو موده وړاندې ښاروالۍ له غصب خلاصه کړه او دا ډول ودانۍ به ښار لا ښکلی کړي په دغه ساحه کې پخوا غصب و او د غصب نه وروسته موږ د ښاروالۍ نه مننه کوو چې دغه غصب د ښاروالۍ د کارکوونکو د ولس په همکارۍ باندې دا غصب خلاص شو او د غصب نه وروسته بیا دا داسې ساحه وه چې پوډریانو په دغه ساحه کې چې ډېره چټله ساحه وه چې حتی څوک د ورځې دلته ګرځېدی نه شو پوډریانو به اصلا شکش کول به چورکول به خو چون د ښاروالۍ د مقام نه مننه کوو چې دغه اوس موږ تاسو وینو چې دغه تر څنګ یو سړک چې افتتاح شوی ده کار بحاله په روان دی او تر څنګ اوس که دغه پروژه موږ تاسو وګورو چې دا عمل منفی پروژه ده او ډېره ښایسته پروژه ده د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی بیا وایي د دې ودانۍ تر ټولو مهمه برخه ښار لپاره تشنابونه دي چې ډیری وخت ښار ته له لرو پرتو سیمو راتلونکي خلک د تشنابونو له ستونزو سره مخامخ دي واقعیت خبره د ولسوالۍ نه بعضې خلک دلته راځي چې تشنابونه د ښاروالۍ تشنابونه نه او دغه تشنابونه چې سرته انشاءالله د دې سره به ډېرې ستونزې حل شي په ضمن کې ده کې چې د ګودامونه دي نو د دې ګټه هم ښاروالۍ ته رسیږي دغه کومه وایي چې زموږ د څلورمې ناحیې نه راټولېږي او په دې باندې خوښ یاستو چې بېرته په څلورمه ناحیې کې مصرفیږي د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي زوړ ښار سیمه کې د یو شمېر نورو پروژو پلان لري چې په تطبیق سره به د ښار دغه ساحه ښکلې شي